السلام علیکم. نن موږ د هایدروجن سونګ په اړه خبرې کوو. هایدروجن په کائنات کې تر ټولو عام او پاک عنصر دی. کله چې دا سوزي نو د کاربن ډای اکساید په ځای صرف د اوبو بخارات جوړوي، کوم چې زموږ د ماحول لپاره ډیر ګټور دی. د هایدروجن جوړولو تر ټولو مشهوره طریقه الکترولیسیس ده. په دې کې چې موږ په اوبو کې بجلی تیرو چې ورسره هایدروجن او اکسیجن جلا کیږي. که دا بجلی د لمر د شعاعو نه جوړوي نو دا بيخي پاکه طریقه ده. په سړکونو د هایدروجن موټرې یو لای بدلون ده. دا موټرې په فیول سیل چلیږي، کوم چې هایدروجن په بجلی بدلوي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د دې موټرو نه د لوغي په ځای د اوبو بخارات وځي، کوم چې ماحول نه خرابوي. د هایدروجن ذخیره کول یو چالنج دی، ځکه چې دا ډیر سپک ګیس دی. دا په ډیرو مضبوطو ټینکیو کې په لوړ فشار سره ساتل کیږي. مونږ کولی شو چې دا د موجوده پایپ لاینونو په ذریعه هم ورسوو، خو د دې لپاره خاص حفاظتي اقدامات پکار دي. د هایدروجن سونګ زموږ ځمکه د ککړتیا نه بچ کولی شي. دا نه یوازې د ماحول لپاره ښه دی، بلکې دا زموږ اقتصاد هم مضبوطولی شي. که موږ نن په دې کې کار وکړو نو راتلونکي نسل به په یو پاک او شنه ماحول کې ساه واخلي. مننه.